اوس خو د شاهنامه او د ګیلمنې جګړه ده، بس ګورو به چې څه به ترې جوړوي. زما خو ګیلمنه ده، ستا څوک دي؟ نه دا کاشف په رښتیا خاوند دی وای پریشو خاوند که نه ډرامې چالو دي؟ نه خاوند دی په رښتیا دی، هغه په اوس ځان فاریو کې ګرځوي. کاشف ولې خو د هغه دومره بې غیرت انسان ما په ژوند کې نه دي لیدلی. هغې خو سم سافټویر اپډیټ کو، ګیلمنې خو ټولو له سافټویر اپډیټ کو. دا ګوره زه ته یو خبره وکړم، ته تور سره یو زه د هغه یم، ما د نه ښایي خو لکه نه کېږي په معاشره کې په یو قام کې چې وګورې په هر قام کې د ښځو نه ووټ لګي او د ښځو کېږي. لکه اوس دلته کې دې خاورې نه دی، دې خاورې ښځو ته څومره دغه ورکړي، سیفټي ورکړی دی، د ښځو منلي کېږي او ور یو شی د ښځې کېږي، د ښځو سره نه کېږي. شاهنامه چې ډغرې دي وښي یې دیوالونو ته لګیا دي. مړه خو زه به ورته دا یو خبره وکړم که نه چې بس دا خبره کې ختمه کړه که نه د جینۍ سره ګیلمنې سره، نو دا خبره به په خیر کې پاتې شي. ګینې هغه د کور عزت خو لاړو تار کېږي او لا مزید نور هم روان دی. هسې مینو زه چې کله کله سوچ که دې نادره دفتر ته لاړ شي او که دې هر یو ته لاړ شي که نه هېڅ سم نه کېږي. زه راته وایم چې سم نه کېږي. زه ته یو خبره وکړم مینو، څه درته ووایم، ته اوس تا ته ستا وړاندې څه نه شم ویلی، خو بس نه مړه زه راته ښه صفا وایم که نه د دفتر ته دې سل وارې لاړ شي، دې به ورته ډېر وایي چې زه دا یم که نه. زه کله کله چې سلامونه وعلیکم سلامونه خندا بلکم دی ته ساقي والا ټوپۍ دې واخېسته او که نه ساقي نه ټوپۍ نه لم د هغه وړه ټوپۍ ده. خبره دا ده چې هلته به ګوره په هر ځای کې چې کم دی نو یو قاضي اعظم به یږدي هله به دې کار کېږي. قاضي اعظم بېله خبره ده، خو که وګورو که نه لکه یو څوک هم دا نه غواړي چې زه دې بدنام شم یا دې زه د خولې نه داسې بکواسیات وغروم یا زه مثال داسې خبرې وکړم یا زه په معاشره کې داسې بدنام شم زما یو عزت لاړ شي. خو زه چې کله کله سوچ وکړم معاشرې ته که نه مینو، نو زه وایم دا کوم خلق چې دې سمول غواړي اصلاح کول غواړي دې خلکو سره دوی نه دي ناستې، د دوی په شا کې دي چې دوه لکه مجبورۍ دوی د ډېرې مجبورۍ نه دې ته راوتي. یعنې اول زه نه غواړم چې زه په ټیک ټاک کې داسې بکواسیات یا پنې ویډیوګانې یا خپل ځان چې زما اوس کېږي. یو خبره وکړم سلمانه، زه راته اوس یو خبره کوم، په دې ځای کې میجورټي غلطي چا کړې ده؟ شاهنام کړې ده. وایي څنګه؟ څنګه دی ورپسې ویډیو وکړه، ټیک شو ویډیو حده پورې خبره ټیک وه. دې شاهنام والا NIC راښکاره کړه، د مور پلار نومونه د خویندو پورې ورسېدلو. داسې خو دله نه ده پکار که نه، لکه ته مه کوه دا شي. ته سړی به ته د کوره پورې نه ځغلې، نو چې ته یو سړی دونه پورې مجبوره کړې چې ته د هغه د خور مور خویندو نومونه الوی او سو کیوټ راشه سلمان رالی پکې ولې که نه سکور ته وګوره. هاني يوسف زي ويلکم ټول ته بس سلمانه داسې ده که نه چې ته د یو کس NIC مخامخ کې نو خامخا هغه له تا موقع ورکړه که نه، هغه به هم بیا تا پسې دا کار کوي، هغه هم تا ایکسپلور کوي. دا کاشف څو ښځې کړي دي؟ کاشف یوې هغه د ترور لور ده که د مامې کړې ده او یوې دا ګیلمنه کړې ده. مړ کاشف هم رنګ نخرې په ځان وکړې، کله پوډریانو پسې ګرځو کله ښځو پسې ویډیو. الله شرمولو، الله وشرمولو. پرېږدی دا په مړه بس زه به ته سویم علی به اسم درته نو هزار والې مشره ما ګنده کوه دې ته وایه ستا د خاوند په شان زما دوه نوکران دي. هلکه مه کوئ که نه، نو دغسې زما سویمه ده مړه، دغسې زما سویمه ده. زما د خاوند په شان بني کېدی شي ستا په شان هغه سره 15 ډرایوران په یو ګودام کې وي. په رنګ روډ طرف د مشال خان تپوس وکړه، علي سټیل والا اوقات پې درته معلوم شي او ډرایوران به هم وشمارې چې څونه یې ساتلي دي. هلکه پرېږدی پنې خبرې کوئ ګینې په یو په ربړ پرېږدې دا مینو دا بحث پرېږدې دا داسې کار وکړه انشاءالله تعالی. بېګاله به زه هوټل ته در چکر کېږم د خیره سره. اوکې ستا هوټل کې به زما دغه وي څه ورته وایي هغه د شپې روټۍ ته څه وایي؟ اوس به پکې سیټینګ کوو، لا اوس مه راځه، لږ صبر وکړه، لږ ښایسته دغه کې به راشي ویډیوګانې به پکې وکړي مړه.
صحیح ده ځان سره دغه ځان سره ساقي جان هم درولي زه ساقي جان به دواړه تا ته لږ په ټپه سر کړو دا یا هغه ته راولې هغه خو زه په منځ شلومه راوله په څه طریقې راوله دې راځه سم دلته کې برابر کړم هلکه ګډې وډې مه وایه قاري یم اصل په پاکستان کې وانټېډ دی وانټېډ هغه شوی بګونو پلارو پیسه کله سیلې نه دی وړی خو هغه غریبه یوازې د تورسرې ده په معاشره کې او پښتانه هغه چې زمري د برېت ونیسي او غټ غټ برېت یې ایښي نو هغوی ورته نران دي امي او څوک دلته چې راشي هغه غاړه کې چې هغه ټیک ټاک والا دغه اچولي کالر پیشو پلی که پیشو کیټ پلی که دلته زما ملګري به غزارونه کوي او ډبل غزارونه به کوي ګورې سر ښکته که پره بړتې ونه لګي یو پکې کوی پاکستان نه تښتېدلې نه هلکه پیزانه مه کوئ مړه خو به نه وي نه هلکه نه ده کیټ مې درته ووایه د فیضان ته ووایه وایه که روزګار دي نو وینا چې مینو دله په خپل هوټل کې د صفایۍ کار درکړي کمنټونه به اوزګار کړي زه به ځه دغه پیزانه دغه نه شیشې به صفا کوي څه به کوي نه لاندې فلور به صفا کوي که نه ځمکه به صفا کوي پوچه به مې والا لاس کې ورکړي وې کمنټونو نه به اوزګار شي ځه لږه اجازه ویلکم دی درته موست ویلکم علیا ټول ملګرو ته ویلکم دي څومره ملګري چې رانه دا په ریاض کې د ریاض کې په ریاض ښار کې پاتې کېږي سیو خوټل راشه ورته وایه زه درله روزګار در کوم پیزان هلکه پیزینې پیزان وایي راشه وایي زه به درله روزګار در کوم وستا غونډې کونیانو سره هغوی روزګار نه کوي خدایي سلام هم پرې نه کوي روزګار خو لا غټه خبره ده مه کوه که نه ارمان پکې اوس ډزې کوي ډزې مه کوه بس کې بس قرار شه دغه هلک ته وایې ته چېرته کې ډیبرو پسې ګرځوې ته خو ډیبرو والی دلته قام کوني دی قام خو ګرځي نو که ته ورتې ووایې که نه کام کوني دی هلکه ټول یو جهان دی ټولو ملګرو قام کوني دی که ته ورته وایې که نه دوی ګرځي دا ګورې نه ابلوز پتنګي کې و کله نه ماشومه رانیولې وه هغې سره بېلجبر کړی و بیا یې پخه کړې وه بیا دغه کړې وه چا دومره بس پرېږدې ته که نه ته ما باندې دا رښتې وې لرې که نه دا زه ولې خپل کنټنټ چلوم زه هم دې پښتنو کې که زړه للې لکه د شانام یا د نورو غرب کې خپل فني کنټنټ چلوه خبره خلاصه